الرحمن الرحیم نه بیا مدثر یم د کمپیوټر زده کړې لپاره ستاسو په خدمت کې یم. تېره ویډیو کې موږ او تاسو د مایکروسافټ ورډ د هوم مینیو پر پاراګراف باندې کار کړی و. راځو نن موږ او تاسو د مایکروسافټ ورډ د هوم مینیو پر سټایلز باندې کار کوو. لومړی سټایل پیژنو د هر څه نه مخکې چې دغه سټایل چې موږ یې بار بار یادونه کوو دا په اصل کې څه شی دی، یعنې سټایل په اصل کې ویل کېږي چې شته سټایل مطلب دا چې مثلا یوه لیکنه ده چې مثلا موږ هغه هم مثلا بولډوو هم ایټالیک کوو یا مثلا هغه هم انډرلاین کوو، مثلا یعنې مختلف فارمټ دې تور کوو، سایز یې ورته چینجوو، مختلف فونټونه ورکوو. دلته دغه بولډ، ایټالیک، انډرلاین، کلر او همدارنګه فونټ سایز د دې ټولو دغه مجموعه کلیکشن چې کله سره یو ځای شي نو دا یو سټایل جوړوي چې دغه ته خپله چې ویل کېږي سټایلز ویل کېږي. موږ مختلف سټایلونه دلته لرو. د مایکروسافټ ورډ څخه موږ مختلف سټایلونه لرو چې کولی سو هغه هر یو جلا جلا پر خپل لیکنې باندې اپلای کړو. مثلا نو سپیس سټایل چې لیکنې ترمنځ هیڅ سپیس نه وي، هیډینګ 1 هیډینګ 2 چې دا بیا عموما په ټیبل اف کانټینټ کې کاریږي. همدارنګه مختلف سټایلونه لرو. موږ کولی سو د هغه څخه د خپلې لیکنې لپاره استفاده وکړو. او د دې ترڅنګ د کرییټ سټایل په واسطه سره کولی سو چې خپله یو سټایل جوړ کړو. مثلا زه راځم خپله چې جوړوم یو سټایل جوړوم او غواړم چې په دغه ګیلري کې هغه سټایل راته ثبت سي. پر کرییټ سټایل باندې کلیک کوم. لومړی راته وایي سټایل نیم، دغه سټایل ته چې نوم ورکوې. زه ورته وایم چې دغه سټایل ته زه ورډ سټوډنټ نوم ورکوم. همدارنګه راځم دغه سټایل څه کوم جوړوم، د نوم خو یې معلوم شو. سټایل ټایپ چې دی هغه پاراګراف اینډ کریکټر او سټایل بیسډ نورمل، سټایل فور فالوینګ پاراګرافز. دغه سره وروسته راځم فارمټینګ ته. فارمټینګ دا هغه د دې انفارمیشنز دي چې موږ ته پراپرټیز دي چې موږ ته یې راکړي دي چې د دې نوم چې دی، ټایپ یې چې دی، پر څه شي باندې ولاړ دی، او همدارنګه دغه سټایل څه شي فالو کوي. دا د دې هغه ځینې پراپرټیز دي چې موږ ته یې راته ښکاره کړل. دغه هغه شیان دي چې موږ کولی سو تغییر پکښې کې راولو او د دغه په واسطه سره خپل ځان ته نوی سټایل جوړ کړو. یعنې فارمټینګ یې دغه دی. لومړی فونټ کم فونټ ورکوئ. زه ورته وایم چې فونټ مثلا ټایمز نیو رومان ورکړو. صحیح دی. اندازه یې څومره وي؟ ورته وایم چې اندازه دې نارمل 14 وي، 14 دې وي، بولډ دې هم وي، ایټالیک دې هم وي. صحیح دی. او د دې ترڅنګ څه رقم دې مثلا هغه د دې د لیکنې سټایل دې څه رقم وي، لاټین آل سکرپټ وي، لاټین وي، او که کمپلیکس وي. زه ورته وایم چې دا دې لاټین وي. او د دې ترڅنګ دغه څه وروسته راته وایي add to the style galleries. کله چې دغه سټایل ته جوړ کړې دا بیا سټایل ګیلري ته موږ اضافه کړو که نه، automatically update په اتومات ډول سره اپډیټوو که نه، only in this document یوازې دې په دغه ډاکومنټ کې په ګیلري کې موجود وي که نه، او نیو ډاکومنټ based on this template یا په ټولو هغه نیو ډاکومنټس کې دې موجود وي چې پر دغه ټمپلیټ باندې ولاړ وي. تاسو کولی شئ چې د دې هغه سیټینګ ورته وکړئ. دغه څه وروسته موږ دلته ځینې نور هغه اپشنز هم لرو. مثلا د دې هغه د لاین سپیسینګ څنګه وي، د لاینز ترمنځ یې زیاته فاصله موجوده وي، کمه فاصله موجوده وي، همدارنګه انډنټ یې څومره وي. انډنټس او دا ټولو شیان موږ تاسو په تېره ویډیو کې پېژندلي وو چې څه دي. تاسو کولی شئ په دې ټولو کې تغیرات راولئ. د تغیراتو څخه وروسته په فارمټ کې د دې هغه ځینې نور اپشنز دي چې موږ ورته اضافه کولی شو. همدارنګه پر اوکې باندې کلیک وکړئ. د اوکې په واسطه سره تاسو دلته خپل ځان ته نوی سټایل جوړ کړئ. دغه نوی سټایل چې دی دا اوس تاسو په ګیلري کې موجود دی د ورډ سټوډنټ په نامه سره. تاسو کولی شئ چې هره لیکنه انتخاب کړئ او دغه سټایل ورته ورکړئ. او یا که چیرې یوه لیکنه تاسو انتخاب کړئ هغه په خپله دلته مثلا بولډ کړئ، ایټالیک یې کړئ، مثلا په دې کې هغه تغیرات چې تاسو غواړئ رایولئ هماغه تغیرات ټوله پکښې کې راولئ او د هغه څخه وروسته راسئ د لیکنه مو انتخاب کړې وي او پر کریټ سټایل باندې کلیک وکړئ. تاسو ته د دغه څخه یو سټایل جوړوي. مثلا دې سټایل ته بیا زه نوم ورکوم چې نیو ورډ یا سټایل. صحیح دی. دا اوکې تاسو ته به دغه سټایل هم څه رقم سي جوړ به سي. یعنې تاسو داسې هم کولی سئ چې پر کریټ سټایل باندې کلیک وکړئ او د هغه څخه وروسته په خپله هلته ایډیټینګ وکړئ، نوی سټایل جوړ کړئ، او یا دلته ایډیټینګ وکړئ، ټوله فارمټ شیان سټایل برابر کړئ، بیا هغه انتخاب کړئ او راسئ په دې ځای کې پر کریټ سټایل باندې کلیک وکړئ. تاسو ته نوی سټایل جوړیږي.
همدارنګه clear formatting clear formatting یوې ټکسټ یو لیکنې ته چې موږ څه فارمټ ورکړی وي څه ایډیټ چې پکښې کړی وي ټوله کلیر کړه ټوله پاک کړه مثلا پر دې باندې کلیک کوم دا هغه ډیفالټ حالت ته راوله څه ایډیټینګ چې مو په دې کې کړی دی ټوله فارمټ یې ورته پاک کړه د ورډ هغه ډیفالټ فارمټ ته یې څه پاک کړه راته راوله د کلیر فارمټینګ په واسطه کولی شو چې د یو ټکسټ څخه مکمل ټوله فارمټ پاک د هغه څخه وروسته اپلای سټایل زه راځم دا لیکنه انتخابوم د هغه څخه وروسته راځم اپلای سټایلز ته اپلای سټایل موږ کولی شو چې د نوم په واسطه سره دلته چې شو وکړو یو سټایل چې مثلا دلته موجود وي هغه مثلا دلته یې نوم ټایپ کړو بیا پر دې لیکنې عملي کړو پر دې کلیک کوم مثلا وګورئ تر مخه ما د ورډ سټوډنټ په نامه سره چې جوړ کړی د ورډ سټوډنټ په نامه سره مې یو سټایل جوړ کړی دی هغه پر دې باندې څه پوکړه اپلای کړه تاسو ګورئ د ورډ سټوډنټ په نامه چې کوم سټایل ما جوړ کړی و هغه پر دې باندې سره کوم شو اپلای شو یو خو دا خبره شوه بل په دې کې یو بل خبره ده هغه څه شي دلته تاسو ګورئ how to complete styles name دغه د سټایل نوم په اتومات ډول سره تر اپسې مکملوه که چیرې مو دغه چک مارک ورکړی و نو د هر سټایل نوم چې موږ دلته لیکو اتوماتیکلی به هغه راپسې مکملیږي او که دا چک مارک څه نه ایسته کړو بیا نه کېږي تاسو دلته پاملرنه وکړئ فوکس اون دیس پر دې ته متوجه سئ تاسو زه دلته ټایپوم چې نیو تاسو ګورئ نیو ورډ هغه سټایل نیم نور څنګه کوي راپسې کمپلیټوي که زه دغه چک مارک زه نه ایسته کړم چې نه داسې مه کوه هغه سټایل نیم مه کمپلیټوه بیا تاسو ګورئ سټایل نیم به نه راپسې کمپلیټ کېږي وګورئ سټایل نیم سره کم کېږي نه کمپلیټ کېږي د اپلای سټایل په واسطه کولی شو چې په ګیلري کې د موجوده سټایلونو څخه یو سټایل پر خپل لیکنې باندې اپلای کړو د هغه د نوم په سرچ کولو سره د نوم په پلټلو سره دا و د سټایل وظیفه د کریټ سټایل وظیفه څه ده کلیر فارمټینګ وظیفه څه ده اپلای سټایلز وظیفه څه ده دلته ځینې سټایلونه دي کولی شو هر یو په خپل لیکنې باندې اپلای کړو یا یې خپله جوړ کړو مثلا یو سټایل دی زموږ ډېر پکارېږي موږ راځو هغه خپله جوړوو دلته یې فارمټوو په کریټ سټایل کې هغه راته جوړوو په ګیلري کې یې ږدو بیا کولی شو چې د هغه څخه هر وخت چې مو ضرورت وي د لیکنې لپاره استفاده ځینې وکړو دا و د سټایل وظیفه د دې په خلاصېدلو سره زموږ او ستاسو د دې ویډیو درس هم پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي تر بلې ویډیو پورې ښه ورځ او ښې چارې